سلامونه ملګرو، نور مینه، نور اتفاق او نور ورورولي څنګه وي؟ زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زه د خپلو ملګرو سره یم، د سکول ملګرو سره. نن نه 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې اشانه داسې ده که نه چې موږ د یو بل نه جدا شوي یو. وایي څوک په یوه او څوک په بله لاړو، جړا په خپلې تنهایې راځي. نو موږ یې څوک په یو تلي وو، څوک په بله باندې تلي وو. خو دا ملګرو استفا دی، ثوابی ده. زه کله په بونیر کې یم او کله په پېښور کې یم، کله په مردان کې یم. خو په دې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ دغه د سکول ملګري راټول شوي یو. هر کال موږ دغه درو جماعت یو پروګرام کوو. زه ډېر زیات محترم د امر ډېره زیاته مننه کوم. په دې باندې د امر ډېره زیاته مننه کوم چې امر زموږ د دې پروګرام مشر دی، چې دی نه یو نو بیا څوک پروګرام نه کوي. بیا به ورسره دا شان ډېره زیاته مننه کوم. د داود په دې ډېره کې دغه پروګرام را جوړ کړي ټولو ملګرو مې د سکولو. طلحه دی را سره زما د سکول ملګری دی، منصور دی را سره، او مړه څنګه سجاد او فیصل او د کیمرې د شاته حفیظ ولاړ دی. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. په پښتنو کې به مینه څنګه راځي، همداسې پکې راځي چې دغه خنداګانې وشي، دغه مستۍ وشي، دغه د سکول ملګري راټول شي. ډېره زیاته مزه یې وکړه. او اخره کې دغه څو شعرونه که نه وایي چې خلک تعلیم له راځي نو ځان جوړوي، او زه چې راځم سیرې ګریوان راځمه. خلک تعلیم له راځي نو ځان جوړوي، او زه چې زم سیری ګریوان راځم. او ماستر صاحب زه په سبق څه پوهېږم، زه خو تجدیدل نه د جانان سٹارٹ علی خان فنانو امخ کې شاه شانه ملګرو، ستاسو به دا ویلاګ ډېر زیات خوښ شوي. کله شاعري، کله ویلاګ، یو یادګار. دغه یارانو والله ډېره مزه یې وکړه. داسې اتفاق پیدا کړي، مینه د الله فرمان.